وختي راته یو خان وی چې مولانا سے مرګرتیا خزه زکه نه کوي چې د خزو ته بد وای مال خزي که یورانه ژوندې پاتې شو نو د سړی زوی بنئ دا زړی نه دي زړی دا باول لالو سلی کوټنه ازادي راشي چې د زړو حال درته وخه کمه زړی چې بورکه په سر کړي او چادرو والا سره رواني د دې زړی تحقیق لکو کا چې دا خزي کم خو رواني کړي هم خوار کا پوهیږي نه سیلاب یوړی سیلاب غرق یې غرق دا زړی ما خو درته وی چې زه مولا یم خو ما غوندې زاغ مولا دی وخت کې به مشکل پیدا کی ما علم قیافه ویلې ده چې د سړي د شکل ته وګورم ما ته دا پته ولګي چې د دې سړي د شکل اندازه څه ده پوندې پیژنم پوندې نو پاغه شپه تماشا وکړه د خپلو ساده او ښځو چې په کومه شپه در کره واده یا په جنج روان یې یا ناوې ته نکریزي وړئ په دې خو به پوهېږئ که د معتبرو ښځې په انټرکان کې ګډېږي یا په نشترحال کې ګډېږي زمونږ ښځې په لارو کوڅو کې ګډېږي نو فرق څه شو خو د دې هغه وس نشته کې دا د هغې نه زیاته ډمه ده وسی نشته د دې خالی تمبل ته د ګډېدو وس دی نو صرفه پې نه کوي که انټرکان بیم باجو ته وس ورسېده دا د هغې نه زیاته پلیته ده د ماجدانو اعتبار ونه کوي ګوره دې زمانه کې په ښځو یو حکیم و حکیم ما په خبرو پوهېږئ واده دې شته غر کې یو حکیم و حکیم هغه چې دا د ښځو حال به ولیدو او کور ته براغه نو مور ته به وی چې مور نالت په ښځو نالت شه په ښځو مور به بوډۍ غوندې وویل به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه بیبي یم ډېره پاکه ویل مورې مه کوه ګورې ویل نه بچیه په لمنه مې مونځ کېږي په لمن زه ملا یم زما په لمنه مونځ کېږي الله هم زما د ګناهونو نه مه خبروه که د بجلیګر ملا د ګناهونو نه خبر شي د اسلام نه بم توبه وباسي زمونږ ایمان څه دی زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہی ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں زبان پہ دل کا ہے غل پجبا اسلام 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 اور سر میں کفر کا سودا او په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی په ژبه اسلام اسلام وایي او په سرونو کې څه چل شوی دی کفر بازار لګېدلی عزیزانو مونږ که دا معتبر ارامتوبونه کوي په تندر دی ولګي خو بېغمه دي زه د غریب آرام توب باندې مرم نو حکیم مور ته وایي چې مورې مه کوه ګوره ویلې نه زه ډېره پاکه یو طالب مسلاتی کو
چې څه چلو که چې زما د دې مور دا غرور مات شي. طالب به ورکه راتلو راتلو تلو راتلو، بوډای سره تعلق جوړ کو. چې جوړ کو بوډای ورته وی چې طالب دلته خو زما زوی دی او ستا زه به څه کوم، ما وتښتوه. بوډای ورته وی څه مې کا ومې تښتوه، یعنی مټیزه مې کا. حکیم ته وی چې مور خو دې را سره تښتي، ویل خو تلم نشي په لاره، وی راته وی چې په ټوکرای کې مې کېنوه. وی په ټوکرای کې کېنوه او په د پاسه مالوچ کېده او طالبه په پلانه لارې باندې راځه نو زه به مخې ته درشم. به طالب دا په ټوکرای کې کېنوله او پاسه په مالوچ کېښو، چې راوی ویسته په هغه لاره حکیم والا مخه راغی. ورته ویل طالبه څه دي؟ ویل جي دا مالوچ دي. ویل ته کېده دا ټوکرای؟ دی په د پاس نه زور کو په ټوکرای کې چې کېنه دي بیړه دې غرق دا خو مې زوی دی. چې ټوکرای کېښو او مالوچ یې ترې لرې کړ نو مور یې پکې زیړې سترګې نیولې وې. حکیم صاحب ورته ویل مورې نالت په ښځو. ویلې بچي اول په ما، اول په ما. ویل تا خو ویل چې په لمنه مې مونځ کېږي زه ډېره پاکه یم. ویل بچیه نالت اول په ما. نو عزیزانو ستاسو مخکې چې څوک د نالت ټکې وایي که نه نو وایي چې اول په ما، او زما مخکې وایي چې نالت زه وایم اول په بجلیګر مولا، چې په داسې نالتي ملک کې پیدا دی او په داسې نالتي قوم کې اوسي. ټوله ورځ زما سترګې زنا کوي. ګیرې نه دي چې ښځه درته مخکې تېره شي چې کوس پاس ورکوي. دا بوډاګان کور رواني، دا د پیشورونه دي وزرې نشته. که وزرې دې زړو لور کې په هوا کې به د مارغانو بیړه تباه کړي. زه خو دکان کې ټوله ورځ ناست یم که نه، چې جنۍ یا ښځه تېره شي دا سپینګیره به داسې کوس پاس ورته وي. زه هم ته دې بد زناور ته اوس وګورم. دا یو مې مټ نه ونیو مال څه ورته ګورې؟ خدای قدرت میں کہتے دیکھو گورا اس بمونگ سنگس برگان شو چې زمونگ سترګې ټوله ورځ زنا کوي. قرآن څه ویلي دي؟ قرآن ویلي دي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اے پیغمبر سړو ته ووایه چې ښځه وګورئ نو سترګې ښکته کړئ. ښځه دې ولیده فورن سر ټیټ کړه. ښځې ته وګوره وایه چې سړی دې ولیدو فورن سر ټیټ کړه. کمې ښځې چې دکاندارانو نه سودا دي هغې سر ټیټي. ته چې په ښځه سودا خرڅې ستا سر ټیټي. دکاندار کور وران دی، د سوداګر کور وران دی، د تاجر کور وران دی، د مولا کور وران دی، د پیر صاحب کور وران دی. ورننه وځي دم مې کا پیر صاحب لخته ساتلي ورته وایي چې شا کا به دې کوناټو یو وهي یو څو لتې کورونه زمونږ ټول وران. اسلام نشته. د کافرو خبره ماته یاده ده پړه مې لیکلې ده. تاسو ولې کفر نه توبه نه وباسئ؟ هغوی به وجدنا علیه آباءنا. زمونږ نور او پلار په دې لار تیر شوي دي والله که نور په 16-15 پوهېږو. مونږ هم د اسلام داسې شی دی وجدنا علیه آباءنا. مور او پلار هم په دې لاره تیر شوي نور پې پوهېږو نه. مونځ نه درځي، مونځ نه درځي. والله چې دا زاړه اوس در کې یو بوډا را پاسوم چې وترو کې هغه آخر رکعت کې تا ته څه وایي را پاسوم در کې یو اوس ماما ته پکې څه وایي؟ وایي زه پکې 3 ځله کلخو وایم. الو الحمد نه راځي وایي هغه اللهم ان دې له نه ورځي. که چا په اللهم یاده کړې ده نو نشکرک ولا نکفرک.
دی وی ولا نشکرک ولا نکفرک، ولا نشکرک، چې ولا نشکرک دی وی په مانځه کې کافر شوی. عزیزانو مونځ نه ورځي. قسم په خدای دې زه دا طالبان ما ته راځي، طالبان کم کتابونه ویل کا یو بل ورځ راغی ویلي جزه د قرات قاری، قرات قاری کم ځای دی قرات ویل دی په لاهور کې، نو سره برمدم شو لاهور کې مال ولد دوالین دې زده کړی دی ویلاو جی مال ته ووایه لکه نو داس چل کئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دا دی قاریانو ورپسې د ځان هغه نخره جوړه کړې ده دا ای پکې نشته په قرات کې دا هغه وزن غوندې جوړول دي چې دا خلک وایي چې ډېر خناک قاری دی دا ولدوالین ما ولدوالین په شپږ میاشتې کې زده کړی دی، شپږ میاشتې کې شیشه به مې ځان سره ګرځول او بار پټو ته به ووتم. په ولدوالین باندې دي چې شونډې وخوځېدې نو غلط ته وویلو دی خو ما ته ګورئ ولنغالین غالین ما شونډې خوځي ویښ شه کنه ځمکه دې راکاږه یو دا بوډاګان زما مخې ته بیا مه کښېنئ پړه مې تیار راځي زما شونډو ته وګورئ ولنغالین غالین غالین استاسو وایي سمینه ته وایي تم لوی بزرگانو کې شونډې دی په دوالین یا پتی یا پتوی یا پصاد او خوځې دي نو غلط دی وایي پنځه میدان ته شي. عزیزانو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. دین نم ٹوکے جوڑے شوی، مذہب نم ٹوکے جوڑے شوی، دنیا خدا ٹوکی، ملک ندم ټوکې جوړې شوې ته په ملک کې وګوره چې سال دی 2 سنډاګان پنښتي دي خدای دې اوس پکې نور خیر کړي او دواړه ښه کټي دي غلام اسحاق هم ښه کټی دی او نواز شریف هم ښه خریټی دی هغه سنډاګانو سال د ملک جوړ کړی دی دلته مونږ د مولاتوب په جامه کې سال جوړ کړی دی چا د خلوت په جامه کې سال جوړ کړی دی خدای ته وګورئ اخیری خبره مې واورئ زه بیمارم اړه به مې خفه کېدو پلار مې د خدای وبخي ډاکټران بیا راوسته څه پوړی بیا راکړي یو ساعت به خوم بیا به مې اړه خفه کېدو یو بوډای ښځه راله ما ته بچیه ته څه بیمار یې ما اړه مې خفه کېږي نو هغې راته وې داسې وکړه چې زړګي له ډاډ ورکه په خپله زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه بل بچیه د خپل زړه له په خپله ډاډګیری ورکوه په ډاکټرانو پسې مه ګرځه بس اوچت را پاڅېدم په دې یو شعر هغه چې ټیک شوی هم تر نن هم ټیک نو دا خپل ځان په خپله جوړ کوي ما په ما اعتبار کوه ما په بل ما له څوک راشي وایي دوا نه به مې نه وباسي زوره کېږه خوار شي مونږ ځان له غر کړي ستا به د کوم ځای دوا نه نه وباسي لاس راکړي که نه وایي دوا نه به مې نه وباسي ما دا نخرې پیرانو سره کوه زه پیر میر نه یم لار لنډوه قرآن دا ټکې کوئ ما بلکل چې ما غوندې پلیت تم تاسو راشي چې دوا نه به مې نه وباسي نه قرآن ویلی دی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عباد لفظ عام الله وی هر بنده چې مان سوالو کی نو فإنی قریب زهر بنده ته ډیر نږدې نو زه چې درته دوا کوم خو خدای ته به ویم کنه ٹھیک ده خبره به لږ اوږده شي نو خدای وایي زه در سره ولاړ یم نو ما ته خپله وایه کنه نو هر سړی ځان کې اهلیت پیدا کوي چې 24 ګنټې دا ایمان او تصوري چې خدای را سره دی زه یوازې نه یم زما الله ما سره دی ڈاکٹر اقبال یو ډیر خطرناک شعر اگر وہی شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو وہ یا تقوادار اور پرہیزگار اور ډیر اوږده اوږده منځونو کولو والا بزرگ جمیل سے د شیخ فولاد بابا وصیه یا خو مې پرېږده چې په جماعت کې شراب وسکما ما پرېږده دې جماعت لا شراب بوتل راوړم او ګلاس وسکم جماعت کے ساتھ شراب پینے دے زاہد مجھے مسجد میں بیٹھ کر جماعت کی میں ولی شراب اس کلو تا نپری دے ذکر چدا دا خدای کور دے او دل تا خدای دے خواہ دا خدای کور دے او دل تا خدای دے اچھے بار اس کما دا خدای اس مکہ ندا یا ایسی جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہ ہو اگا زیرہ تو خواہ چی چرتا خدای نہیں دا څه زشته نو چې خدای هر ځای دی نو بیا په جومات کې مې پرېږده چې اوس کما رازیدانو تاسو هغه د ډمانو عقیده مه ساتئ ډم په لاره رواني دوپړی باجي غږیږي درنګ درنګ ګډېده چې جومات راشي هلکه جومات دی نو جومات سره یې چپ کي چې جومات نه تیر شي بیا آرامتوب شروع کړي خدای دې کور روان کا دا جومات خو خدای پکې اوسېږي نه خبره ده د جمعات ادب کوه دوپړی بند کوه چې جمعات نه روان شي د خدای ادب مه کوه چې در سره روان دی نو دې ته لږ سوچ وکړئ د بی بی زینب ایمان به درته خیم وقتن فوقتن چې ښځه دې ته وایي خزه دیتا وی او مونگا د کوئی په بلاګانو اوړې دلی څټیم دی زاد کوئی بلا ټکه یاد لري مخې جمله ماته یاد کړي ٹھیک شو ها یری تم په اوړې دلې سن یو سړیو ملمانه به چراله نو د خزینه ډیر تنګو خزینه بچ ملمانه به رااله دی به کو تک راواغس او ملما به نه پرې خو کور کی یو ملما راغی ډیر معزز و دیو سره کی خیال کوي چې که خزه تم چې چای مې پخې کا یا روټه پخه کا ملما راغله اوس مې خزه خخته پلاس ور پسې روزي سوک کور تراغله خزی ته وی چې خزی خبره خو نه کړه وینا وی یو ډیر لوی خان راغله دی بنگلی دی او چمنونه دی او دولت دی او جایګیری دی کدی عزت ولا ورکو نو ډیر صبر کی نو خزه خم خر دماغ ده کنه ول خا نو په دې زاړه کور کې مونږ اوسېګلو بنگله برانه کی ول بنگلا مرا کوي خو کته عزت ویلا چرګوړې راونی سزا
میړې چرګوړې رانیولې دی لال کړی دی او زرې ولا روټای موټای او چای مې بار اجره کې دی خان سره ناست دی ورتل خان په دسې بلا وختم که د دې ښځې نه د خلاص کم نو عمر